السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو دا قلاګۍ ورته وایي د جورې نه لږ بره د نظیر آباد په روډ باندې دا د سنډاکۍ بابا رحمت الله علیه مسجد دی چې هغه په کوم انداز کې په هغه وخت کې دا آباد شوی هم په هغه انداز کې چې دی نو دا لا اوس هم په هغې حالتونو باندې دی او ماشاءالله هغه انوارات او برکات او رحمتونه د دې مسجد چې دی نو هغه لا اوس هم قایم دایم دي او سنډاکۍ بابا جي رحمت الله علیه به په دې مسجد کې چې دی نو هغه درس و تدریس هم کوو او دا یې خانقاه هم وه او دلته کې چې دی نو دا ستنه چې کومه ده نو دا یې د ذکر ځای و دې ستنې ته به یې ډډه والي وه ذکر به یې کولو او دا پکې چې دی نو د خیره سره حال دی د دې مسجد او په دې مسجد کې چې دی نو په هغې زوړ طریقه باندې چې دی نو په هغې وخت کې به دا بیلر و په یخنۍ کې به په دې کې خلکو چې دی نو اور بله و دا خلک به ورته راغونډېده او دا دننه حال به پرې ډېر زیات ګرم و ماشاءالله په هغې طریقه باندې چې دی نو دا آباد دی